سلامونه دوستانو، دوه جملې جوړوم په الماني ژبه باندې د ذبیح الله علي خان په غوښتنه باندې. وایي په الماني ژبه باندې څنګه وایو؟ ما ته یې راکړه، زه یې وړم یا زه یې ویسم. نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې ویل کېږي: Gib es mir, ich trage es. Gib es mir, ich trage es. ich وایي زه trage مطلب وړلو ته، او میا وایي ما ته، یعنې ما ته راکړه زه یې وړم. او بله جمله زده کوو چې زما ملا درد کوي. زما ملا درد کوي، نو دا جمله بیا په الماني ژبه باندې داسې وایو: Mein Rücken tut weh. Mein Rücken tut weh. Mein Rücken tut weh. Mein وایي زما، Rücken وایي ملا، tut وایي مطلب درد، tut weh یعنې درد. زما ملا درد کوي. نو دوستانو تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ، تاسو به هم زه جواب درکوم په وخت سره انشاءالله.